دغه ویډیو د هغو مسافرو لپاره ده چې د هغوی توکل نه حساب نه جوړیږي او نشي کولی چې توکل نه حساب خلاص کړي. هلته یوه ستونزه دی چې د دوی نمبر چې دی په ابشیر کې صف نه وي. نو اوس تاسې کولی شئ چې که ابشیر حساب هم نه لرئ تاسې کولی شئ چې توکل نه جوړ کړئ. د نورو جالبو معلوماتو لپاره د سره زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېر مهم معلومات درته خپرو. که کوم ستونزه مو درلودله نو کولی شئ په یوټیوب ښکتنۍ لینک برخه کې زموږ د فیسبوک لینک هم پروت دی او کولی شئ چې زموږ لینک د ټیک ټاک څخه هم واخلئ او خپلې ستونزې که کومې ستونزې مو درلودلې نو کولی شئ چې په پیسنجر کې لومړی به تاسې د بل چې ستاسې کوم ملګری وي ابشیر حساب لري هغه د ابشیر اپلیکیشن به خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. هر کله چې مو دغه ډاونلوډ کړو نو تاسې کولی شئ چې بیا هغه دوستان چې ابشیر حساب نه لري یا یې ټلیفون نمبر چې دی په ابشیر په سیسټم کې صف نه نو په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې د خپل ملګري د ابشیر له ادرسه د خپل نمبر صف کړي او بیا نو توکل نه په نوم تطبیق کې ثبت نام وکړي. نو دغلته ما چې دی تاسې وګورئ دوستانو توکل نه تطبیق هم ډاونلوډ کړی دی او د ابشیر په نوم چې کوم حساب دی هغه هم ډاونلوډ کړی دی. زه به بس ابشیر خلاص کړم. تسجیل دخول می چې می کلیک کو دلته به اسم المستخدم کې خپل د اقامې نمبر ورکوم. د اقامې نمبر می ورکو. لاندې چې دی زه خپل د ابشیر پاسورډ ورکم. پاسورډ می ورکو نو دلته اوس ما ته کوډ راغی. کوډ می ورکو. کوډ نو خلاص شو. نو دلته به اوس تاسې ګرانو دوستانو خدمات په نوم اپشن به کلیک کړئ. دغه په منځ کې چې تاسې وینئ هر کله چې مو الخدمات کلیک کو دلته به امن العام نه پورته دغه برخه نه کلیک کړئ. د تاسې په تصویر کې وینئ هر کله چې مو دغه کلیک کړله دلته تاسې ته بله صفحه راځي. هلته لیکل هم کړي دی وایي چې ستاسې که غواړئ چې توکل نه کې هغه نمبر صف کړئ چې رجسټر نه دی تعریف رقم الجوال التطبیق توکل نه نو التالي به کلیک کړئ. نو کله چې مو التالي کلیک کو تاسې ته بله صفحه راځي. نو ګرانو دوستانو په پاسنۍ صفحه کې چې دی په لومړنۍ خانه کې به تاسې د همغه کس د اقامې نمبر ولیکئ. لاندې به یې د پیدایښت تاریخ ولیکئ که په میلادي او که په هجري. نو زه میلادي انتخابوم. نو هر کله چې مو دغه اقامې نمبر او پیدایښت تاریخ ولیکو نو لاندې به په درېیمه خانه کې چې دی د اوس ګوره د یونیو ما ورکړه میاشت. نو دلته به هغه نمبر ولیکم چې د دغه کس نمبر چې د هغې توکل نه جوړیږي. د هغې ټلیفون نمبر به دلته ولیکم. هر کله چې مو د دې د ټلیفون نمبر ولیکو نو دلته بل اپشن راځي. نو دا به تاسې انتخاب کړئ. دلته لیکلي دی وایي دا تاسې ولولئ چې د تاسې چې کوم معلومات لیکلي دي دا ټول درست دي په سم ډول لیکل شوي دي. نو بله برخه کې چې دی نو مهمه برخه التالي ده. هر کله چې مو التالي کلیک کو نو ستاسې ټلیفون ته چې دی یو میسج راځي. په دغه میسج کې لیکلي چې ستاسې نمبر چې دی په دغه ابشیر کې رجسټر شو. نو تاسې په ډېر اسانۍ سره کولی شئ چې توکل نه حساب جوړ کړئ. هغه دوستان چې د ابشیر حساب لري او هغه دوستان چې نه لري باید هغوی سره همکاري وکړي. د هغوی نمبر باید د خپل ابشیر د لارې صف کړي. په ډېر اسانۍ سره کولی شئ په قانوني ډول باندې ډېر زیات اسان دی ګرانو دوستانو. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره د سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که توکل نه د ویډیو په اړه معلومات نه لرئ نو زموږ په یوټیوب کې لاندې برخه کې ویډیو شته دی هغه وګورئ او له هغې څخه هم طریقه زده کولی شئ.